سلامونه ونیکې هیلې. نن د افغانستان نمبر دی او نن غواړم د افغانستان په باره کې لږ معلومات ورکم او د دې سوال لاندې چې آیا پوهېدلی تاسو؟ نو دا جالبه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له پښتو یوټیوب سره اوسئ. آیا پوهېدئ چې کله چین ته تاسو لاړ شئ خپل ساعت باید 3.5 ساعته زیات کړئ، یعنی 3.5 ساعته ستاسو ساعت زیاتیږي؟ او دلیل هم دا دی چې د چین مرکز سره هغه ټول ساعتونه یو شی سوي دي. آیا پوهېدئ چې د افغانستان نوم افغانستان یعنی څه معنا؟ افغانستان یعنی پښتونستان، پښتون یعنی افغان. آیا پوهېدئ چې د افغانستان کشف شوي معدنونه د نړۍ د یو د لویترین معدنونو څخه دي چې تر 3 تریلیونه ډالرو څخه زیات ارزښت لري او دا یې تر اوسه پورې کشف شوي دي او تر اوسه چې کوم نه دي کشف شوي شاید له دې هم زیات وي. آیا پوهېدئ چې د افغانستان تر ټولو ستره څوکه د نوشاخ په نامه ده چې د سمندر نه تقریبا 7492 کیلومتره لوړه ده؟ آیا پوهېدئ چې افغانستان په 1989 کال کې شورویانو ته یعنی روسیانو ته داسې ماتې ورکړله چې تقریبا ډېرو زیاتو ملکونو د افغانستان د وجې ازادي واخیسته، لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او همداسې ښه ډېر زیاته؟ آیا پوهېدئ چې افغانستان د میلمه پالترینو په لیست کې ډېر مخته دی؟ حتی وایي که دوی ته چېرته د دوی دشمن هم میلمه په شکل کې راشي دوی میلمه پالنه کوي او خپل په محلي غذاو او خوړو. او آیا پوهېدئ چې افغانستان له 1400 لویو قومونو نه جوړ شوی دی چې دا 14 ټول قومونه په ملي سرود کې هم ذکر شوي دي؟ آیا پوهېدئ چې افغانستان تقریبا 50,000 کاله تاریخ لري او د تاریخ دته ډېرې پیسې ګټلې ځکه چې تر اوسه پورې تاریخي آثار شته دي او لیدونکي یا سیلانیان دې ته راځي او افغانستان کې خپل سیل کوي؟ او آیا په دې باندې پوهېدئ چې پاکستان او افغانستان هغه ملکونه دي چې په تاریخ کې یو ځای په دشمن حمله کړې او دشمنان یې مات کړي دي؟ او په آخر کې آیا پوهېدئ چې د افغانستان پاکستان خلکو یو شکل دی او یو رسم رواج لري او د دوی په منځ کې د نژاد پرستۍ کلمه هیڅ معنا نه لري؟ ډیره مننه چې دا ویډیو مو ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوي حتما لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره له پښتو یوټیوب سره اوسئ.